د پخوانۍ زمانې خبره ده، د یو بادشاه په حکومت کې خلک په خوشحالۍ سره اوسېدل. د دې بادشاه خلک ډیر خوشحاله وو، د دوی سره دولت هم وو او د دوی په ژوند کې هیڅ مشکلات نه وو. یو ځل بادشاه فیصله وکړه چې هغه غوښتل دا چې هغه تاریخي او مذهبي مقامات ته په چکر لاړ شي. هغه دا خبره طی کړه چې هغه به پیدل سفر وکړي چې په لاره د خپلو خلکو سره میلاو شي. د لرې ځایونو خلک چې کله د خپل بادشاه سره میلاو شو نو ډیر خوشحاله شو. هغوی دا ویاړ او فخر کاوه چې د هغوی بادشاه ډیر مهربان دی. د یو څو هفتو د سفر نه پس بادشاه خپل محل ته واپس شو. هغه خوشحاله و چې هغه ډیر مقدس ځایونه ولیدل او خپل خلک په خوشحاله ژوند ولید. خو هغه ته یو افسوس هم و. د دومره اوږد سفر د وجې د هغه په خپو کې درد و. هغه خپلو وزیرانو ته دا شکایت وکړو چې سړک آرامده نه دی او ډیر کاڼیز دی. هغه دا ووی چې د هغه خپو ته ډیر تکلیف را رسیدلی دی او هغه ته دا فکر و چې کله د هغه د وطن خلک په دې سړک تیروزي نو هغوی ته به هم دا تکلیف وي. نو په دې وجه هغه دا حکم وکړو چې د ټول ملک سړکونه دې په څرمنو باندې پټ کړی شي چې خلکو ته په سفر کې څه مشکلات نه وي. کله چې وزیرانو دا حکم واورېدو نو حیران شول، ځکه چې د دې دپاره به په زرګونو څاروي حلالېدل وي او په دې باندې ډیره خرچه هم راځي. اخرکار یو هوښیار وزیر د بادشاه خوا ته راغی او هغه وویل چې زه یو بل خیال لرم. بادشاه وویل چې هغه خیال څه دی؟ وزیر وویل چې د ټول ملک د سړکونو په ځای چې تاسو دا وکړئ چې خپلې خپې په سرمن باندې پټې کړئ نو دا به بهتر وي. بادشاه په دې خبرې اورېدلو سره حیران شو او د وزیر د هوښیارتوب یې د هغه صفت وکړو. نو هغه د خپل ځان دپاره د څرمنې د پیزار جوړولو حکم وکړو او خلکو له یې هم د څرمنې د پیزار په خپو کولو مشوره ورکړه. په دې قصې کې دا سبق دی چې موږ له پکار دي چې د دنیا د بدلولو په ځای اول خپل ځان بدل کړو.